یوه شیبه ورور جانه د شال اچولو دود دی ځکه موږ د شګون لپاره نه نشو ویلی مګر زما زوی ته دا هر څه نه یوازې یو څو روپۍ او یو ناریال ورکوي ورور جانه ولې داسې اندېښمن کېږئ دا واخلئ ونیسئ که نه او کاکا که کوم سره کوي که نه نو تاسې یوازې ما ته خپله دعا راکئ ځکه چې ستاسې دعا تل له موږ سره پاتې کېږي بڑکی اوس خو دا دود تر سره شو اوس خو دا واده هرومرو کېږي पत्तों पे बारिशें ठहरी हुई है थपथपा दो चल पड़े रस्तों पे ख्वाहिशें रुकी सी है पंख दे दो उड़ पड़े خانو حالا راځئ چې یو ځل بیا زر باید ونیسو دا څه کوي راځه چې ورشو حالا زر کوئ بهانو وروره ته دلته راشه चुप चुप के फिर भी सब कहती है आंखें और ख्वाब है कि ना रुकते जरा ټول پنیر ووایئ پنیر بله پانا شوپه ما ته خپل او دورندار کوټه ښکاره کړه راځه زم غواړم ووینم زم درځم نو وسندرا جانې تاسو ووایئ چې څه وخت باید د واده نیټه وټاکو که چیرې تاسې وایئ نو موږ به پنډر صاحب سره خبرې وکړو اوهو زما خو د موبایل چارج خلاص شوی خوښې جانې ته اوس څنګه ووایم ناوې دوی درنه یوه پوښتنه وکړه ځواب ورکړه که نه هو زه خو د خپلې تندې ټیکۍ د چندنې چوک نه راغواړم مګر تاسې ولې پوښتنه کوئ ورور جانه دا ده هغه د واده د نیټې خبرې کوي او دا د خپلې ټیکې په اړه خبرې کوي په خلاصو غوږونو خو یې یو ځل واوره چې هغوی څه وایي امورې کاکا جان دا پوښتنه کوي چې د واده نیټه څه وخت وټاکو زه به د تبکي لپاره که نه په واده کې د چندنې چوک نه ګاڼې راوغواړم تاسې د دې خبرې اندېښنه مه کوئ مورې تاسو ښه یې که نه مورې ما ته وګورئ تاسې ښه یئ که نه کوم څه غواړئ مورې تاسې پوهېږئ چې موږ څه وایو اوهو که کوم څه واوري نو پوهه به شي که نه خوښې جانې مې خو غږ نه اوري څه شوي تاسې ټول ولې ما ته داسې زیر زیر ګورئ خبره خرابه شوې خوښې جانې ټول خبر شو چې تاسې غږ نشئ اورېدلی زه ډېره بخښنه غواړم یو څو ورځې کېږي چې زه غږ سم نه اورم هغه داسې ده چې زما په غوږ کې زنځه تللې وه مورې مګر تاسې ولې ما ته ونه ویلې څنګه وشو دا کوم چا ولې ما ته څه ونه ویلې مور مې نه غوښتل چې څوک په دې خبره پوه شي او هغه اندېښمن شي بهانه دومره لویه خبره شوې ده او ما ته خو چا باید ویلې وای ورېندارې تاسې ولې ما ته ونه ویلې ها اوهو لیور جانه څه مې کړي وای خوښې جانې موږ ته قسم راکړی و چې کوم چاته څه ونه وایو خو ورېندارې ما به یو ښه ډاکټر ته بیولې وه مورې دا دروفه زویه خپل حالت ته وګوره
ته څومره اندېښمن ښکارې. مورې واوره هیڅ هم نه دي شوي، رښتیا هم ته اندېښنه کول بس که نور. نه فاستې وته کنه چې ته نن لاړه شي لږ تر لږه که دلته وای نو ستا د موبایل نه به مې پیغام استولی و، خوښې جانې ته به مې ویلې وای. اوس وګوره ټوله خبره خرابه شوه. اوهو نو څه وشوه؟ د تبکي راز خو تر اوسه نه دی برسېره شوی. تر اوسه خو مې خوښې جانه په دې نه پوهېږي چې د تبکي ژبه بنده کېږي. خور جانې دا واخلئ. همدا څو ورځې مخکې ما هم د اورېدلو ستونزه پیدا کړې وه، نو تبکي زما لپاره دا راوړې وه. تاسو له ده نه کار واخلئ، بیا به تاسو په سمه توګه غږ واورئ. ای خدایا خوښې جانه به خبره شي چې د تبکي ژبه بنده کېږي. اوس خو دا واده نه کېږي، له منځه به لاړ شي. ترور جانې زه باید درته بند کړم. خپله لمنه که نه په خپله په سر اړوي. باندې که ورته باندې که خوښې جانه به غږ واوري او بیا به ته داسې پاتې نه شي. ترور جانې اوس خو تاسې او په سمه توګه غږ اورئ. مورې تاسې زموږ غږ اورئ؟ نه دې سره هم کوم څه نشم اورېدلی. ښایي د همدې لپاره ډاکټر ماته دا نه دی راکړی. هیڅ خبره نه ده، زه درمل اچوم که نه 2-3 ورځو کې به ښه شي. ښه نو ورور جانه خور جانې موږ ته نوره اجازه راکئ او واورئ سبا ماښام ته تاسو باید زموږ کور ته راشئ. پنډت صاحب به راوغواړو، د واده نیټه هم باید وټاکل شي. زر تر زره به د دوی د واده نیټه وټاکو. ښه نو خور جانې ورور جانه یو ځل بیا تاسې ټولو ته د شال اچولو دود ډېر مبارک وي. دروپاخیا اما ته لاسلیک راکړه که نه؟ لاسلیک درکړی و؟ هو راکړی و، خو هغه وخت مې اوښی نه و که نه. ښوونځي کې هېچ هم باور نه کوو چې دا زما اوښی دی او تاسې داسې وکړئ چې په دې کې ملکۍ نه شم اوښی ښه. لاسلیک او بیا خو به زه په ټولګي کې مشر شم. ښه غواړئ چې مشر شې، خو درسونه دې ښه ووایه. ښه دروفه دا ته څنګه قلمونه ځان سره ساتې چې داسې بند خط کوي؟ ته پوهېږې که نه چې کوم شیان چې بند کېږي زه هغونه څومره کرکه لرم؟ شوبه لاړ شه که نه یو بل قلم راته راوړه. هو زویه یوه شېبه دا واخله. ښه کاکا مننه. د شوپا اوښی دروف سمه ده؟ ډېره مننه هوښیار. خدای په امان شوپا. ښه نو موږ به لاړ شو. سمه ده زویه. او خدای په امان. د خدای په امان شوپا مننه کوم. بله پانا پلار جانا تاسې ولې دلته یوازې ناست یئ؟ تاسې پوهېږئ نن هلته زموږ ساعت ډېر ښه تېر شو. لومړی دا ووایه چې دود تر سره شو او که ټول بېرته همداسې راستانه شو. هو ځکه چې مور به مې تبکي هېڅ نه وي خوښه شوې. څنګه مورې؟ څوک دې ووایي چې زما تبکي انګورې نه خوښېږي بیا دې وګوري زه به هغه ووژنم. او نو مطلب تبکي لور ستا زړه هم ترلاسه کړ؟ هو بلکل
هر څه ډېر ښه ترسره شول، خو پوهېږې په ناستې ناستې مې ملا په درد شوه. خانو سمه ده لاړه شه لږ ارام وکړه. سمه ده زه به د خپله کوټې ته بوځم. ازم در سره ځم ته نن ورځې زرونه ښه سمه ده راځه راځه ورځئ راځه. راځه. تاسې دواړه چیرته ځئ؟ زما خبره په غور سره واورئ. سبا ته د تبکي مور او پلار د لومړي ځل لپاره زموږ کور ته راځي. د هغوی د ښه راغلاست چمتووالی باید په ډېره ښه توګه ترسره شي. د ژوند نه درېږي په بله برخه کې به موږ تاسو ته درو پیژنو پانی چترویدي، چا چې د خپلې کمۍ په منلو سره ژوند ګټلی دی، چاته چې له ډېرې مینې تبکي وایي هغه به وایي دا چې ژبه یې بنده کېږي نو تر اوسه پورې په خپل ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ شوې ده لیدلې مه هېروئ. تبکي سره ځانګړې مرکه سبا ماښام پوره 6 بجې. تاسې دواړه چیرته ګورئ؟ زما خبره مو په غور سره واورېده؟ څه شي ته ګورئ ها؟ خوښې جانې هېڅ نه، تاسې کنه بیخي اندېښنه مه کوئ. تاسې کنه هلته په چوکۍ کښېنئ، زه به ستاسې لپاره اوبه راوړم. راځئ. زه خپلې کوټې ته ځم، غواړم چې ویده شم. اوبه زما کوټې تبکي خو دا تبکي تلویزیون کې څه کوي ها؟ هو ما پوښتنه وکړه چې تبکي ولې تلویزیون کې ښکاره کوي، تاسې راته ویلی شئ؟ د تبکي یوه خپرونه خپرېږي له لیور جان سره چې په هغې کې به وویل شي چې تبکي څومره زړوره نجلۍ ده. اوه واه، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به د دې دا خپرونه هرومرو ووینم. څه وخت خپرېږي؟ خوښې جانې ته کنه همدا نیټه نه وایو، ځکه چې دا به کنه د تبکي د رښتیا په اړه خبره شي، او که د دې غوږ ښه وي او که نه وي، خو دا په هېڅ حالت کې نه باید دا خپرونه ووینې. پوه شوې؟ اوس راته ولیکه 14 د اګست په یاد یې ولرئ ښه؟ نو تاسو له قصده ماته غلطه نیټه وویلې که نه؟ تاسې دواړو کې ډېره هوښیاري راغلې ده که څنګه؟ پیغام سومن ډېره په خط نه پوهېږي که نه، لوستل یې لږ کمزوري دي، نو ځکه غلطه شوه. سمه ده ومې منله، مګر پوهېږئ زه ستاسې یوه تېروتنه په یاد ساتم او د هر یو سزا به ډېره ګرانه درکړم چې وخت تېره شي. په خبره پوهې شوئ؟ واخله زما موبایل واخله، دې کې هغه فعاله کړه. هغه څه ورته وایي؟ د یاداښت زنګ. دې کې فعاله کړه تر څو چې زه د تبکي خپرونه ولیدلی شم. فعاله مې کړه. تاسې پوهېږئ ښاغلیه، تاسې ماته د نړۍ تر ټولو مینهناکه ډالۍ راکړې، کوم چې تل زه خپل ځان سره ساتلی شم. مګر ما ښاغلي دروف ته تر اوسه کومه ډالۍ نه ده ورکړې. زه هغه ته څه ورکړم؟ داسې یو څه چې د دې تاج محل په څېر تر ټولو بیل، تر ټولو ښایسته وي، چې تر ننه پورې هیچا چاته نه وي ورکړي. مګر زه دې دواړو بچیانو فال مې راوړی. پنډت صاحب څه وایي؟ زما مطلب دی د ناوې او زوم فال مې راوړی دی. مورې دا وګوره. ښه پنډت صاحب، د دروف زوی فالنامه خو مې له ما سره ده، مګر د ناوې فالنامه د هغې مور او پلار له ځان سره راوړي. دا واخلئ تاسې. ځان سره یې نه راوړي، راوړې ده. اوه
ته دوی سره له کوم ځای نه راغلې؟ دوی سره نه انا، دوی مې له ځان سره راوستي دي. د باندې له څه وخت نه ورېندار ته په تمه وم. دواړه فالنامې له تاسو سره دي. اوس تاسې کومه ښه نیټه وټاکئ د دې دواړو د واده لپاره پنډت صاحب؟ ښه دا دی حسن راجانې، ستاسې ټولو د زړه خبره شوه. په همدې اونۍ کې ډېرې یوه ښه نیټه ده، یوه ورځ کوژده او بله ورځ واده. هوا په همدې اونۍ کې نیټه ده. ورور جانه سمه ده که نه؟ خور جانې دومره زر د واده لپاره باید ډېر زیات چمتووالی ونیسو. دا ټول به څنګه وشي؟ ورور جانه تاسې خو بس تبکي سره د خدای پاماني کولو چمتووالی ونیسئ. پاتې د واده نور ټول دودونه او میلمستیاوې هم دلته زموږ په همدې کور کې ترسره کیږي. تاسې په دې اړه هیڅ اندېښنه مه کوئ. نو نیټه ومنو؟ په همدې اونۍ کې به وي د دروف او تبکي واده. څه شرما جانه هغې کې ستونزه څه ده؟ هو ټولې پاڼې تیارې دي، بس د هغه کس لاس لیک پکار دی، بس هم دومره. مورې د ښاغلي دروف پلارجان دی. زه به در سره وروسته خبرې وکړم. خیک جانه سلام. زه سلام کرشن کان جان. هو زه کرشن کان دا د تبکي مور ده. سلام. سلام کاکا. یوه شیبه تبکي. لورې اوس خو ستا د واده نیټه هم ټاکل شوې ده. یوازې نه دروف سره یو ځای دعا واخله او تاسې هم دوی دواړو ته که نه یو ځای دعا ورکړئ. دروفه راشه زویه. له پلار جانه دې دعا واخله. راځه.